د افغان حکومت لوجستیکي ډله قطر ته ورسېده. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې په پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. ځینې سرچینو ویلي چې د افغان حکومت لوجستیکي ډله دوحې ته رسېدلې ده. دغه ډله 5 کسیزه ښودل شوې چې په قطر کې د افغان مذاکراتي پلاوي لپاره هلته د اوسېدو او د سفر ځینې چارې تنظیم کړي. د یادولو ده چې دا مذاکراتي ډله نه بلکې د سفر په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کوونکې ډله ده. سرچینو همدارز ویلي چې په راتلونکي 4 ساعتونو کې به د حکومت مذاکراتي ډله هم قطر ته ولاړه شي. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا هم ویلي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي او مذاکره کوونکي پلاوي دوحې ته د سفر چمتووالی نیولی دی. د دې شورا ویان فریدون خوزون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بندیانو تبادلې بهیر به ژر پای ته ورسیږي. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. د بندیانو تبادلې بهیر به ژر پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیل شي. مذاکره کوونکي پلاوي دوحې ته د سفر د بشپړتیا چمتووالی نیولی دی. د یادولو ده چې طالبان او افغان حکومت دواړه له یو بل د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې دا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر وړاندې پاتې خنډ بلل کیږي. د طالبانو یوې معتبرې سرچینې ویلي دوی د افغان پوځ د هغو کمانډو سرتېرو له ډلې چې د دوی په بند کې دي 4 تنې یې خوشي کړي دي. رپوټونه وایي چې دا کمانډیان کندهار کې د والي دفتر ته سپارل شوي خو ولایتي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینې ویلي افغان حکومت هم په تېرو 2 ورځو کې د وسلوالو طالبانو د پاتې 320 زندانیانو له ډلې شاوخوا 200 کسان خوشي کړي او یوازې 100 تنه طالب زندانیان اوس د افغان حکومت په بند کې پاتې دي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسو بریا زموږ دعا